دغه اوله پلا موږ دغه صفاکاري ولکوو چې تر څو دې ته زمینه برابره سي چې هغه بنایان یا هغه کارګر چې کار پکښې کوي هغه د هغو دپاره دې زمینه برابره سي چې دا چټلي او دا شیان مکمل مطلق ختم سي. او بله خبره دا ده زموږ دپاره دا اهمیت په دې لري چې ځکه دا یو ملي شتمني ده او د یو هېواد دپاره ګټه کوي. او بله خبره هم دا ده چې زموږ هغه بیکاره ځوانان چې کوم اوس بېروزګاره دي او کار یې نه درلودلی هغه په دغه ځای کې اوس پر کار سوله دغه یې ګټې دي. د دې کار څخه ډېر خوښ یو ډېر راضي یو ځکه چې دا یو داسې ځای دی چې باید اول دولت بیا زموږ عام خلک دې ته توجه وکړي ځکه دا یو ملي شتمني ده. که اوس چیرې دا ځای جوړ سي د دغه ځای د جوړتیا سره به نور سیلانیان لکه څنګه چې اوس لږ سیلانیان راځي د هغه څخه به وروسته په زرهاو نه یوازې دا چې په داخل د افغانستان کې به د افغانانو دغه ځای ته راځي ځکه دا یو تاریخي مخینه لري تقریبا 2.5 الا تر 3,000 کاله پورې مخینه لري. نو که چیرې دا ځای ورغول شي د نړیوالو سیلانیانو دپاره به هم دا ځای د یو تفریح ځای وګرځېږي. دا پروژې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لوري په 1999 کال کې منظورې شولې چې قرارداد یې د وزارت مقام له لوري د انکشاف ملي له شرکت سره شوی دی. او دا 5 پروژې دي چې یوه د تاریخي یخچال یا تنور ترمیم دی، همداشان د علامه محمد ابن حبان بوستي د مقبرې رغول دي، د بوست کلا د ششک اساسي رغونه ده، د دې ترڅنګ د بوست کلا د څا رغونه ده او د شهیدانو د زیارت ترمیم دی. د دې پروژو میاد د جوړولو د قرارداد مطابق د 2 پروژو وخت 8 میاشتې دی او د 3 پروژو د جوړولو وخت 6 میاشتې ټاکل شوی دی. پس له 40 کلونو څخه په هلمند کې د تاریخي ابداتو د رغولو په برخه کې دا لومړی ځل دی چې توجه کیږي او دغسې یو کار موږ راپیلوو. واقعا دا زموږ د تاریخ د ساتلو لپاره، زموږ د هویت د ساتلو لپاره یوه مهمه خبره ده. موږ زرګونه سیلانیان لرو په کال کې چې له دې سیمې څخه لیدنه کوي. کله چې دا سیمه ورغول سي، کله چې دلته دا تاریخي ابدات ترمیم سي، زموږ د سیلانیانو تعداد به له دې څخه څو چنده نور هم لوړیږي او د دې ترڅنګ به زموږ د ولایت و زموږ د دغه سیمې ارزښت ورسره لوړ سي.